أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ټاپک د زمونږ په انټرجکشن او په پریپوزیشن باندې چې انټرجکشن او پریپوزیشن څه ته ویل کېږي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ښه زموږ سره فسټ اف آل دی انټرجکشن. انټرجکشن څه ته ویل کېږي؟ انټرجکشن هغه الفاظ ته ویل کېږي کوم چې د ناڅاپي زمونږ د خولې نه څه شي وځي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي انټرجکشن. په انګلیش کې ډیفینیشن دا دی: a word which is used to express certain feeling. هغه لفظ کوم چې احساساتو دپاره استعمالیږي، ظاهریږي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي انټرجکشن. انټرجکشن په اسان الفاظ انټرجکشن تاسو نه تپوس وکړي چې انټرجکشن څوک انټرجکشن تاسو نه څوک تپوس وکړي چې انټرجکشن څه ته ویل کېږي، نو ستاسو جواب به دا وي چې انټرجکشن هغه لفظ ته ویل کېږي کوم چې د احساساتو ظاهروي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي انټرجکشن. انټرجکشن زموږ سره ډېر زیات دي خو یو څو اهم دي، ډېر اهم دي، غوره اهم دي، خو یو څو پکې ډېر اهم دي، لکه هو، هورا، اوه، اخ. دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره انټرجکشن دي. واو، هورا، هو، اخ. دا زموږ سره څه شي؟ دا زموږ سره انټرجکشن دي. انټرجکشن هغه الفاظ دي کوم چې ناڅاپي یا احساسات څه کوي؟ ظاهروي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي انټرجکشن. بل دی زموږ سره دویم نمبر پریپوزیشن، چې پریپوزیشن اخر څه ته ویل کېږي؟ A word which is used before noun or pronoun and show its relation with person or things. هغه لفظ کوم چې د ناون یا د پروناون نه مخکې استعمال شي او هغه موږ ته د ناون یا د پروناون تعلق د یو شي یا د یو سړي سره څه کړي؟ شو کړي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي پریپوزیشن. هغه الفاظ کوم چې د ناون یا د پروناون نه مخکې استعمال شي او هغه موږ سره د ناون یا د پروناون تعلق د یو شي یا د یو سړي سره شو کړي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي پریپوزیشن. Preposition په انګلیش کې تعریف دی: a word which is used a word which is used before noun or pronoun and show its relation with person or things. هغه الفاظ کوم چې د ناون یا د پروناون نه مخکې استعمال شي او هغه تعلق شو کړي د ناون یا د پروناون د یو څیز سره یا د یو سړي سره، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي preposition. نو preposition زموږ سره خو هم ډېر دي خو یو څو زه تاسو ته وایم. ښه preposition زموږ سره ډېر قسمونه دي خو ما ته یو درې ولیکل: ان، ایټ او ان. دا زموږ سره څه شي؟ دا زموږ سره پریپوزیشن دي. اوس به موږ دا ان کوم ځای کې استعمالوو، ایټ به کوم ځای کې استعمالوو او یا ان به کوم ځای کې استعمالوو. نو موږ به دا ان استعمالوو په یو شي باندې د بل شي د پاسه ظاهرولو یا تعلق شو کولو لپاره به موږ ان استعمالوو. لکه څرنګې موږ ووایو که نه کتاب، زما کتاب چېرته دی؟ نو څوک ووایي چې کتاب دی یا د میز په سر دی یا د بکس په سر دی یا په المارۍ کې دی. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا ان دا زموږ سره ګوره where is the book on the table. دا ان پکې څه راغلی؟ دا د ناون دا ټیبل چې شی دا خو ناون دی که نه، دا ان یې پې څه ولګېدو؟ دا ترې مخکې ولګېدو که نه. نو دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره دی پریپوزیشن. او بل دی زموږ سره دا ان یا ایټ. ایټ به موږ خاص کر د درې څلور یا ډېرو شیانو لپاره استعمالوو، موږ یې ډېرو لپاره نشو استعمالولی خو استعمال یې دا دی چې کله د یو کور سره I am at home، زه په کور کې یم، I am at hospital، at school. دا به موږ سره څه د سکول، د هاسپیټل او د هوم سره موږ څه ایټ استعمالوو. د درې شیانو سره موږ څه استعمالوو؟ دا به ایټ استعمالوو. د نورو سره هم استعمال کېږي ښه ډېر. بل دی زموږ سره دی ان، چې دا ان څه ته ویل کېږي؟ ان موږ په کوم ځای کې استعمالوو؟ ان به موږ هلته استعمالوو چې د یو شی په یو بل شي کې دننه تعلق موږ ظاهرول، هغه دپاره موږ بیا ان استعمالوو. لکه څرنګې زه په ګاډي کې دننه یم، I am in the car، زه په موټر کې دننه یم، یا زه په کوټه کې دننه یم، یا زه په جومات کې دننه یم. دا دننه دپاره موږ څه استعمالوو؟ دې دپاره بیا موږ استعمالوو دا ان. نو دا زموږ نننی ټاپک پریپوزیشن او انټرجکشن. ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د نیکسټ